د صوابۍ مین جهانګیري روډ تعمیر د تېرو 4 کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دی چې د جوړېدو لپاره یې د سیمې خلکو چندي غوښتل شروع کړي دي. د سیمې د خلکو وینا ده چې د جهانګیري روډ په 4 کلونو کې مکملېدلو خو تر اوسه پورې پوره نه شو. دوی ویلي چې حکمرانانو سره د درنو لپاره پیسې شته خو د عوامي روډ لپاره نشته. روزانه د ټرافیکي پیښو په وجه د ولس ژوند ضایع کېږي او د کنډر روډ په وجه ګاډي تباه کېږي. زمونږ به چې کوشش دی اول دا یو آګاهي مهم هم دی، دا یو راویښول هم دي، دا خلکو له احساس هم ورکول دي چې هغه یې وګوري چې ګوره یو سړی دی هغه ته به دا احساس ته څنګه ورکړي چې یو سړی ودي بای سړی به ته ورته ورور پاسه نه پاسي بای سړی به اوبه اچوي یخې دا به ته یخې اوبه اچولي د 4 اربو روپو پروجیکټ دی هغه 30,000 روپۍ غونډې شوي دي 70,000 روپۍ نه شوي دا روډ پرې چاندو نه جوړېږي. خو د موږ چې کوم مقصد دی نو موږ اول خلک موبلایز کوو لګیا یو چې دا ټول ثوابای والا جماعت اسلامي لګیا ده خو دا روډ یوازې د جماعت اسلامي نه دی موږ ټولو پاټو والا پاټای د په ګولایو لګي ټول ثوابای والا خلک چې دی بای دا یو تکلیف دی د دې تکلیف خلاف دا خلک را پاسول دي او دا روډ جوړول دي هغې نه دا دا یو لومبی قدم و د دې نه پس احتجاجي قدم دی د دې نه پس دا روډ پوخ بندول دي قدم دی هغې نه پس بیا چې کوم دی د موږ ایم پی اے منسټر صاحب یا د موږ ایم این اے د دوی مخې ته هړتالونه کول دي د دې خلکو اصلیت د خلکو غوږونو او مغزو ته رسول دي بیا د هغې نه پس د منسټر مخې ته نو انشاءالله دا خو یو سټارټ وجي دا فسټ و دا بسم الله وه امید به کوو انشاءالله بیا هم که نه کېږي نو تا چانده به شي مهیر حضرات ته به وچې راکوي کم از کم وکیل خو به پې ونیسو وکیل چې باید ما روډ ته په څه وجه نه جوړی ما صوابۍ کې نه شمارې ما کې پي کې نه شمارې ما سره ما نه داسې ظلم شوی دی زموږ د غریبو خلکو نه داسې بد شوي دي چې ته خپله دښمني وباسې خپل ظلم ورسره کوې لکه ولې نه جوړې نو انشاءالله دا چانده دا یو بهترین قدم دی دا یو ډېر مضبوط قدم دی او اوس په چانده نو دوره نه راسه 3-4-5 کیلومتر روډ ضروري دا طرف روغ دی دا طرف خراب دی نو انشاءالله چې کومې خړې کډې دي هغې د وجې اکسیډنټونه کېږي په ماړکای کې په لاهور کې او داسې شیخ کې دا چې کوم ډېر زیات خراب دي نو موږ چې کوم دا ډېر خراب دي نو هلته به کوشش وکړو شګه به واچوو خاکه به واچوو او دا کندې به بند کړو دا کوشش به وي انشاءالله او اوبه والا به پرې وګرځو چې اوبه پرې واچوي دا ټول خلک ته دا ماسکونه خلکو اچولي دي دا ټول د دې د لاسه نو دا نورو خلکو له پکای تاسو راویښ کړئ ټول میډیا والا ته مینت وکړئ چې بس ته 20مه صدي ته ولې ودی لکه زه حیران به دیم چې د ما دا روډ د ما غیرت راویښ نه کړي دا روډ نو زه به څنګه وم چې زه غیرتي سړی چې هغه په دې روډ باندې تیریږي را تیریږي کاروبارونه یې ټول په دې روډونو باندې وي هلته دا روډ نه ښکاري خو پته نه لګي په کوم خوب باندې ودرېد د خلکو نه یې هغه نشه وباتلې ده او پته نه لګي چې د نشې بوډۍ اچوي اوس او څه کوي دا وو چې زموږ دا کنډرات د خلکو له ښکاري د ایم پي ایګانو له د ایم این ایګانو له دوی له دا ښکاري دا 14 کال دی چې د دوی په دې صوبه باندې قابض دي حکومت یې دی او زمونږ ایم پی اے صاحب پاره جلسه کې دا وایي چې ما 100 ارب روپۍ دي صوبې له د ضلعې له راوړي دي ضلع صوابۍ کې ما 100 ارب روپۍ لګولي دي نو موږ وایو چې موږ له ایم پی اے صاحب دا 100 ارب روپۍ وښایه چې دا تا کوم ځای لګولي دي